بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی د قزاقستان له څو مهمو صنعتي کرنیزو او سرحدي سیمو څخه د مولوي نورالدین عزیزي لیدنه، پکتیا کې د انسان تښتونکو له منګلو څخه د یو ماشوم ژغورنه، او جنوبي کوریا کې د امریکا او چین ترمنځ د مذاکراتو پیل. د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د لړم 8 نیټه د زیان د بشپړ خبرونه دي. نورالدین عزیزي د صنعت او سوداګرۍ وزیر د قزاقستان د سفر پر مهال د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال او ملي اقتصاد وزیر سریک ژومانګارین په ملتیا د قزاقستان له څو مهمو صنعتي کرنیزو او سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې نورالدین عزیزي د دغو لیدنو پر مهال له سیمه ییزو چارواکو او د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي او دواړو لورو د ترانزیت د بهیر د چټکتیا د ګمرکي کړنلارو د ساده کولو پر اهمیت ټینګار وکړ، څو د افغانستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو ترمنځ سیمه ییزې تجارتي پیاوړتیا او تبادلې کچه لوړه شي. نورالدین عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کولی شي چې د قزاقستان د اصلي کرنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ له تجربو څخه په ګټه اخیستنې ورته ظرفیتونه د هیواد دننه رامنځته کړي. کورنیو چارو وزارت وایي چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو یو 14 کلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلی او کورنۍ ته یې سپارلی دی. دغه راز زیاتوي چې انسان تښتونکو یاد ماشوم د پکتیا مرکز ګردې ښار له پیرباغ سیمې څخه تښتولی و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې قضیې په تړاو یوه 4 کسیزه وسلواله ډله له 1 میل کلاشنکوف څخه 2 مخابرو او یو شمیر نورو تجهیزاتو سره نیول شوي دي. د خبرونو دوامدار روان لمریز کال له پنجشیر ولایت څخه د 21 میلیونه او 444,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 1218 ټنه د ګیلاس میوه بهرني هیوادونو ته صادر شوې ده. دغه اندازه ګیلاس له 350 هکټاره بڼونو څخه ترلاسه شوي او په منځنۍ کچه په هر کیلوګرام په 100 افغانۍ پلورل شوی دی. دغه محصولات د هوایي دهلیز له لارې ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیې، چین او متحده عربي اماراتو ته صادر شوي. د نن وروستی خبر په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریز کړکېچ اوج ته رسېدلی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ په سویلي کوریا کې مذاکرات پیل کړ. د رویټرز د راپور له مخې د ټرمپ او شي جین پینګ مذاکرات د بندو دروازو تر شا د سویلي کوریا په پلازمینه سیول کې روان دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او چین مشران له 6 کلونو وروسته سره لیدنه کوي ترڅو د نړۍ د 2 سترو قدرتونو ترمنځ د روانې سوداګریزې جګړې د بندولو پر احتمالي هوکړه خبره وکړي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.